ګران لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ګران لیدونکو نن تاسو ته زه غواړم چې د کابل یو شمېر هغه ساحې کوم چې د کابل ټوله منظره د هغه ساحې نه ښکاري، نو دغسې یو ځای ته موږ راغلي یو چې نن دې ځای کې د کابل یو بغل کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه د کابل خو ټول شاوخوا غرونه ډېر لري، نو نن موږ هم غوښته چې د کابل د غره یو څوکې ته وخیږو او د کابل دغه ټول لاندې کومه منظره چې کوم یو ده هغه منظره موږ تاسو ته ور وښیو. السلام علیکم. بیا هم د زارجان سره د څو جمعو کې مونږ د قرنطین نه په ګټې اخیستنې مونږ پغمان ته لاړو، نورو ځایونو ته قره باغ ولسوالۍ ډېر ځایونه مو کتل. د کابل یعنې واقعا ډېرو ولسوالیو ته مونږ لاړو، ډېرو ښکلاوې مونږ وکتلې. مونږ د قرنطین څخه ګټه واخیسته او نن راغلو د قصبې د غره لمنې ته مالې وګورو. دا ټول د کابل دا ښکلا مونږ د پاس د غره څوکې نه وګورو چې څنګه ښکاري او تاسو ته مونږ تاسو ته وښیو. ګران دوستانو، نو موږ د دې ساحې ته ورسېدلو، نو لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري لاندې ټول دغه شهرکونه تاسې کتلی شئ چې دې ځای نه چې مکمل کابل دې ساحې نه ښکاري. نو تاسې د کابل هوایي میدان هم دې ځای نه ښکاري، لکه څوک چې په ویډیو کې دې ځای کې معلومولی شي. تقریبا ډېر لویه ساحه ده. نو دې طرف ته دا د خواجه روا شهرک ده، خواته شیخ زاید شهرک ده دې سر کې. نو همدارنګه دې سر کې چې تاسې ګورئ دې ځای کې ښکاري دې ځای کې موټر فروشیانې دي چې دې ځای کې ډېر خلک دې ساحې ته راځي. د کابل دا د موټر فروشي ډېره لویه ساحه ده. دا د موټر فروشۍ ساحه ده، که څنګه چې تاسې دې ځای کې کتلی شي. دا په کابل کې ډېره لویه ساحه ده چې هر څوک ډېر د لرې ولایتونو څخه هم خلک دلته راځي د موټرونو د اخیستلو لپاره. دلته هر ډول موټر یې دغه پیدا کېږي دې ساحه کې. هم سلام دوستانو، واقعا ډېر ښکلی ځای ده. مونږ غره څوکې ته ورسېدو. دا لاندې منظرې تاسو ګورئ ډېر ښایسته او صفا ښکاري. د میدان د هوایي میدان ده د کابل او دا شارکونه دي او یعنې نیم کابل د غره څوکې نه ډېر ښایسته. خبره ورته وکړم مخکې چې راغلو دې خواته نور هلکان ګرځېدل څنګه یېرېدلی؟ واقعا چې ما د بل رقم ته ښکاره شو، واقعا وډار شوم. ورنه کابل بعضې سایې دي نام نه دي او مونږ داسې ځای ته راغلي یو بیا چې بیخي بس سړی ډارېږي. دلته مخکې یو څو هلکان دې خواته تېر شو، دی زر د موبایل څخه خپل سیم کارتونه او د هغې ویستل. وایي خیر ده که موبایل یې ویوړل، وایي سیم کارتونه خو به راسره دلته معلومات نشته. هلته یو طرف ورته کابل امنیت نن سبا بیخي ګډ وډ ده. واقعیت خبره ده. دا مونږ بعضې دوستان دي چې هغوی وخت نه لري چې کوم ځای ته چکر ته یا هغې ته لاړ شي. مونږ غوښتل چې د ویډیو د لارې تاسو ته دا بعضې ساحې تاسو ته راښکاره کړو. واقعا ټول کابل دې ځای نه ګورو ښکاري. هلته میدان هوایي ده، لاندې شارکونه دي او ډېر واقعا یو ښایسته فضا هم ده، ښایسته هوا ده. خدای دې وکړي چې دوستانو د ښایسته منظرو څخه هم خوند اخیستی. نو دا دغسې منظرې وي چې داسې خاص داسې دغه نه وه چې تاسو به فکر کړی چې ښایسته څه شنه ځایونه وي د هغې. نو هر وخت کې داسې شنه ځایونه کوم چکر خوند نه کوي. نو بعضې وخت کې دغسې منظرې هم خوند کوي چې داسې یو ساحې ته سړی وخي، چې داسې یو ساحه کې ودرېږي چې لاندې هغه مکمل هغه ولایت مکمل ټوله منظره ښکاره شي.